د کهانه شروعات یورپ ته راغلي د برتانیې د یو ساینسدان نه کیږي کوم چې دغلته کې صرف او صرف د بنکر د کتو د پاره راغلي خو په دغه ځای کې مسله دا وی چې په دغه ځای کې د قانون راسي مسلسل جنگ جاری وي د وجې هغه د خپل حفاظت د پاره په کړه باندې یو فوجانو ټیم د ځان د پاره ونیوي په دومره پیسو چې وی ورته انکار اونکړلی شي دغه ټیم مشر الیکس وی کوم چې د خپل بهادرۍ د وجې د مغ سره د میشن قبول کی د دې نه خبره چې د یو غلطي ټول ټیم د تبعی طرف ته بوتلی شي د وګد ملاقات نه پس دوی د خپل منزل په طرف را روان شي چې په لار کې د خپل کسان د گاډي نه کوس کی ولې چې گاډي باقی مخکې نشوتلی دوی چې څنګه مزل شروع کړي نو ناڅاپه د دې په وارلسو کې داسې خطرناک आवाज را شروع شي چې دوی ټول په خپل غوګونو کې ګوتې ورکي الیکس د خپل مشر نه د بابار کې تاسو کې خو هغه ورته څه خاص وجه بیان نه کی د کې دې شي تاسو په سیستم کې فرق راغلی دوی واپس را روان شي چې ډیر مزل نه پس اخر هغه بنکر ورته په نظر راشي دوی دا غزي اجازه واخلي چې د مغسري دوی ته اندازه وشي چې دا داسې زیات چې انسان پکې د دشمن نه په ډیره مشکله باندې بچ کېدی شي د وجې کمانډر خپل کسان بار پرېږدي او په خپل ساینسدان سره ورکوس شي بنکر ته ورکوزېدو سره ساینسدان ته داسې ولګي چې دلته کې فوجیان اوسېدلي دي په دې کې باراني کسانو ته څپړقېدونکي څیز په نظر راشي چې د د لاسه د مغسرۍ په ډزې شروع کړي په دې سره ټول کسان خبردار شي او خپل پوزیشن واخلي چې په دې کې بیا هغه څه شور را شروع شي چې څه د وجې دوی نه وارو پار خطا شي او دغه طرفه په ډز باندې یو کس ولګي او بیا ناسا په ډزې بندي شي کمانډر خپل کسانو ته دوه حکم ورکړي چې پس سره هغوی هم حیران شي او بیا یو کس اجازه د اغستو د پاره ځنګل ته ولېږي چې په راتلو سره هغه له دوی خواله یو عجیبه خبر راوړي وي د دومره ډزو باوجود ماته یوه ګولۍ هم میلو نه شوه د دې پورېدو سره د دغلته کې موجودو کسانو په زړه کې شک پیدا شي چې دا څنګه ممکنه ده خو بیا په دې خبره باندې ځانونه مطمئن کړي د کبل ځل راغلل ژوندي به نه ځي کمانډر دوباره ساینسدان له کوز شي کوم چې ښکته د هر غمه بې خبره د دغه ځای معاینه کوي لګي کمانډر ورته د بېخ اوسېدو دپاره ووایي وي دا ځای ماته ټیک نه ښکاري او بل خوا نورو کسانو ته هم عجیبه عجیبه څیزونه میلاوېدل شروع شي یو کس ته صلیب میلو شي چې په لیدو سره یې سترګې کولو پاتې شي او بل خوا تور فوجي د وینې په بوی پوه شي چې د لیډ په ازادولو سره چې څنګه پام وکړي نو بل هم مړي ورته د یو بل د پاسه پراته میلو شي چې په دې سره هغه سخت ویریږي ولې چې هغه داسې تازه و لکه چې دروازې مخکې مړه شي په دې کسانو کې دوی ته یو کس ژوندی میلو شي او بل طرف ته ساینسدان ته په ګرځېدو کې د جرمني د هټلر جنډه میلو شي چې د وجې ټول پوه شي چې دا د هټلر د فوجیانو خفیه اډه پاتې شوې ده دوی ته چې کوم کس ژوندی میلو شوی و دغه دماغي حالات تر دې پورې خراب و چې خپل شناخت هم دوی سره نشو کولی په دې سره کمانډر د ساینسدان نه دغه داسې مقصد په باره کې تپوس وکړي چې په جواب کې ورته هغه ووایي دلته کې زه یو خاص څیز پسې راغلی یم کوم چې ما ته په خپله هم پته نه لګي خو صرف راته دومره پته ده چې ډېر قیمتي دی بل خوا هغه ژوندی کس په ځان پوهېږي نه او په مخه پاسي چې فوجیان یې بار بار کښېنوي د داسې عجیبه حالاتو په لیدو سره فوجیان په خپلو راتلو باندې ستومانه چې موږ ته چا وي چې دلته کې راځي او ساینسدان هغسې مسلسل په خپل کار کې مصروف وي چې اخر د ډېرو ګرځېدو نه پس هغه کمره را معلومه کړي په کومې پسې چې دی راغلی و په هغې کمره کې ده ته بلکل هغسې مشین په نظر راشي لکه څنګه چې ده په تصویر کې لیدلی و د دې په لیدو سره هغه د مغ سرې په خپل وارلس باندې خپلې ادارې له دغه اطلاع ورکړي او بار دغه بد شوي کس نه یو فوجي سل واخلي هغه یې ګوري چې تېنه پروزي چې څنګه د راغستو دپاره یې ښکته شي او هغې بد شوي کس ته پام وکړي نو هغه سره په خوا کې ورته څوک په نظر راشي چې ورپسې ټوپک را واخلي خو په برکتو سره هلته کې څوک هم نه وي دوی دا خبره کمانډر الیکس ته وکړي چې هغه په دې خبره باندې مطمئن کړي وي دا د نظر دوکه وه بل خوا ساینسدان دغه مشین نقشه په خپل کمپیوټر کې جوړی لګي چې په دې کې دغه د شاته یو جرمني فوجي راښکاره شي چې کمپیوټر ته په کتو سره هغه بند شي ساینسدان چې څنګه په شا وګوري نو څوک هم نه وي هغه د بجدې دپاره بار ته وځي خو ور داسې بند شوي چې د سر د کلابېدو نوم نه اخلي په دې وخت کې هغه ته په دغه کمره کې د چا د موجودګۍ احساس وشي خو د په کتو سره بیا غیب شي په دې کمانډر ښه په ارام سره ورکولو کړي چې په دې سره هغه په یره کې ورته هر څه رښتیا ووایي وي دا یو داسې مشین دی د کوم په باره کې چې ویل کېږي چې په دې سره په انساني وجود کې دومره طاقت پیدا کېدی شي کوم چې بیا د دنیا یو طاقت هم شکست نشي ورکولی د دا خبره کمانډر ویری ولې چې هغه د دای سيزونو ذکر کوي کوم چې نه منلو وي په دې سره په انسان کې د غیبېدو طاقت پیدا کیږي او بیا په ډز هم اثر نه کوي خو مسله پکې صرف دا ده چې دا په 100 میټر کې کار کوي که دا ماشین دلته کې لګېدلې دی نو اثر به صرف د بنکر پورې محدود دی درنه دوی خبرې کوي لګي او بل خوا یو فوجي ته یو عجیبه غونډه आवाज را شروع شي او بیا د ټول بنکر خراب سپیکر په چغو شي فوجي سوچونو باسي تارونه وشتي خوغه د بندېدو والني په دې سره په ټول ځنګل کې عجیبه غونډه بدلون شروع شي او د تیرو ځنګل پرانا کې بدل شي او د غیرانا نه دوی ته سکسان په نظر راشي دوی په دماغ سره پټزو شي خو یو کس هم رونه غورځولي شي د دې په دو سره د کمانډر زړه ماچي ولې چې هغه په هو چې د دوی نه
وینه نه روزي او نه راغورځيږي هغه ته پس مکه باندې د هټلر میډل ملو شي چې هغه د مخ سری ساينسدان توخای ویتالیم دا مخ کې پکارو چې موږ د خبردار کړو هغه دته دغلته کې د زړو کیسټونه یو ویډیو خای په کم کې چې صفالی د لیکيږي چې ساينسدانان دغه ماشين په ذریعہ سره غیر فطري انسانان تیاري دوی پوه شي چې هغوی په دې کې کامیاب شوي او دا کم کسان چې موږ ته په نظر راځي دا هم هغه دي چې زموږ په راتلو سره په حرکت کې راغلي دي د دې پورې سره د کمانډر مازه خراب شي په تخو لیونی شوي موږ د دوی د مقابلې نو په دې سره ساينسدان هغه له یو فایل ورکي په کم کې چې د او د ټول ټیم معلوماتو دا خپه غور وګوره که تا زما میشن پوره نه کو نو ستاسو د کور یو کس به هم ژوندې پاتې نشي په دې سره کمانډر د مرینو نیوي خو بیا ورته خپل خپلوان را یاد شي او په بي وسه کې دغه ځای نه لاړ شي برهغه به هیڅ فوجان یو فوجي گیر کړي او په ډېر بې دردۍ سره د کارتوسو قولي پکې وردن نه کوي او دغه د بې دردۍ د مرګ ملګری یې ګوري ولې چې دوی دغه کسانو څه هم نشو کولی بل فوجي د خپل ټوپک په صفا کولو کې مصروف وي چې هم د یو فوجي ښکار شي او د خولې نه ورله چاړه ها غاړو باسي او هم په دغه چغو سورو کې سار شي چې پر پاسېدو سره دوی ته دواړه ملګري مړه ملو شي د دې په لیدو سره ټول رنګونه زړ کی ولې چې د دې نه هغوی پوه شي چې را روان شپې له زموږ نمبر دی په دې سره فوجان فیصله وکړي چې ساينسدان د لاسه د مرګ نه مخکې ښه دا ده چې هغه په خپله باندې ووجنو تور فوجي چې څنګه په هغه د حملې کولو والي نو په دې وخت کې د هغه د شاته یو فوجي راښکاره شي دی بیا په چړې ګزار وکړي خو هېڅ فایده ونه کړي او اخر هم په خپله چاړه باندې حلال کړي په دې سره ساينسدان حیرانه پاتې شو په دې کې د هغه ملګري هم راورسي خو هغه د هغوی په مخ کې غیب شي د دې واقعې نه پس ساينسدان دوی ته یوه بله ویډیو ښایي کومه چې دوی مازغه ته وکړي دغه ویډیو نه دوی پوه شي چې دا کم کس موږ ته ژوندی میلاو شوی دی دا په اصل کې د هغې جرمني فوجیانو مشر دی په دې سره یو فوجي ورپسې لاړ شي او د مخ سره یې ګولۍ ورله د سره وباسي خو په حیرانتیا سره هغه واپس راپاسي په دې کې د بار نه ډز اواز راشي چې بار ته په وتو سره بل ملګری ورته مړه میلاو شي د هغه دا مرګ دوی ټولو سره د خپل ځانونو غم پیدا شي خو ساينسدان د هېرېدو په ځای باندې د یوې تجربې کولو فیصله وکړي وي که دا ماشین هغوی له طاقت ورکولی شي نو کیدای شي دا هغوی قابو کولی هم شي په دې سره کمانډر ورله اجازت ورکړي او ساينسدان مطابق خپل کسان په کار ولګوي هغوی ځای په ځای بمونه ښخ کړي چې په شپه کېدو سره دوی صرف د رڼا په انتظار چې تیرې په لګېدو سره کمانډر واپس سره د خپلو کسانو را روان شي چې په بمونو د خپې دوی ښودلو باوجود را روان فوجان پې ډزې کوي خو هغوی ودرېږي نه چې څه د وجې فوجان بنکر ته راننوځي او د ښکته نه پې په ډزو شي هغوی پکې یو فوجي ګیر کړي او د مغه سرې په چاړې سورې وورېږي چې خپل ملګري په دې حالت په لیدو سره باقي ملګري ترې نه منډه کړي او دننه ساينسدان ماشین شروع کړي د بټن په وهلو سره یوه شغله پیدا شي او ټول په ټوله فوجان راغورځي چې دې په لیدو سره د دوی خوله د خوشحالۍ نه کولو شي خو دا خوشحالي د ډېر وخته پورې پاتې نه شي بلې چې ډېر وخت نه د نه استعمالېدو د وجې ماشین ډز وکړي چې په څه سره هغه فوجان واپس په حرکت کې راشي فوجان ورسره ډېره مقابله وکړي خو اخر هغه انجام یې شي کومې چې د نورو ملګرو شوی و کمانډر ایلکس په زخمي حالت کې د ساينسدان کمرې ته راشي او هغه ته د تښتېدو دپاره ووایي هغه د هوا په سوري کې برداخل شي چې بار ته په وتو سره د جرمنیانو کمانډر یې په انتظار او همدغسې هغه په خپله د خپلې تجربې د لاسه د شیرې د خوراک شي تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای